به وکړې چې عالمیمن میلې له به پیدل لاړ او یا به د ګاډي په ډالب شول چې ولېدې خو خدای به مې نه خلاص کړي مور له به دې ستا طلاق ورکړه ته خو ما نه پېژنې زه خو NDDS ډاکټر یم NDDS ډاکټر مې نشته دی خلکو له دواګانې ستړي وې چپ شه دا رانه اوس پرده شوه ته دا لا زما زوی دی بس داسې کار وکړه روپۍ نه در کوم ځه ځه خو خدای دې غر کړ تمام پلار مې سم شوپړک شوپړک دې چا ته وویل ما ته یې ویلم نه چې خوا مور دې راته وایي که خدای مې راکړي خدایا ډوبه شومه دا نازمین زوی مې چاوالی وایي زویه ستا نه لوګی شومه وایي دا چاوالی بابا 5 روپۍ نه راکړي وایي دا شوپړک دی ما خو دا خدای دواړه خلاص کړي څومره شوپړک دا خو خیر زم څوک یم بادامي حلوا در بخورم او 500 له نغدې در کوم مور دې څومره ښه وایي پلار دې راته ګل پاڼه وایي بچیا زه ودرېږم د پلار باندې به زه د څپېړو مازدیګر جوړ کړم نه نو ته دې زما ټوله 5 روپۍ نشې ورکولی هغه ښځې که نو دا دغه دا وایي دغه دا مغه دغه دا د خوشحالۍ ورځې کله کله یي پټ سوري یا پنځګون نشې ورکولی یا ښځې بیخي د دا یا نه پاکلمه NDDS ډاکټر یم د خلکو سره مې په کلي کې ډېر قدر دی وایي په تا پسې هم دا یا څه شی شته دی بس ښځې داسې کار وکړه دماغ به نه خرابې بس هغه چوړکۍ څه شوه چوړکۍ هله شوه زه راورسه زه ماسپتال لالو به هم نه خوایم چې هلوګان د نه پټي کړم بیا به یې څه خلاص کړي ولېږه هغه حلوا خو راوړه زه به تا حلوا خورم بیک رانمه د ډاکټرۍ وایي خدایه د ډاکټرۍ بیک رانم شپېلم نن رانه شي سیده د چېرته بوټل کې شپه چې زه داسې بلا په کور کې نو شپه به رانه کور وم نو لاړم د نه وایي خدایه دا خو څه راکړه که نه چې کېنه وایي د جبتیا زما چې تا د خبره کړې دا بوټال بس باندې ورانه یو یاره خو تا ته څه تکلیف دی د ورځې د 5 روپو چولې کړي چولې او 100 ترخه خلکه تاسو وکړئ دا کمه ده دا ماشین مې جوړ شوی هغه دی دغه نقلي هغه دې مات خلک وشلول دی دې کار کا ډېره به 100 روپۍ تنخواه زیاته 1900 شوه داسې کار وکړه مریضان خو به نه راغلي لیړونه ولاړو نو اوس چېرته لاړ دروغ مې باندې راغلي دا رښتیا کله ویلو خدای دې غرق هلکه اخبار راوړه چې دا جینکو تصویرات به کوم کې حق اخبار راوړه چې ویې ګورو دا هغه اخبار خو دې واړه دا هلکه ښایسته تصویر پکې راغلی دی جینکۍ نه ګورم ډاکټري پکې یادوم خدای دې غرق کړه چې غرق شي زه څه نه خبر دی ډاکټري خلک په څه کې یادوي خو په اخبارونو کې یادوي که یاره خو اوس دې خدای یو مریض راولي د سهار راهیسې مس هم نه دي کړي بابا مې ټوخي شروع کړې کلمې یاله خلک ټاکو چا څه کړو هلکه څه چل دی ولې څه چل دی یا خدایا دې بوډا توغره اکشن یې شروع کړی چشمې یې په سترګو کړي دي خدای دې غر کړه چې غر یو لیټې مکمل کار نه کوي بس داسې کار وکړه چې کېنه زه ته رفتن وامه چې دې ته دې ورشو وګوره بله وکړه نو خدای دې غر کړه چې غر کړه دې ته ووکړه هغه خو راته کور دغه غونډه کې ښکاري خو ته خو سمې کړو الله دې مې رات کړه سکرټري ستن راواله چې ستنو له ووایم چې زه ته یې ورسوم او د غواګانو ستن ده یا خدای دې غر کړه بس چې دې تشي راکړه چې زه ته یې ورسوم ایسته زه ته دې رسوم که ماما چېرته قبر ته کور هله زه کوم شابه د لاس که چې څنګه ته ووایم دا خلک په مټه وو مټه که دا مټه نه ده ښه بس دا به مټی دی وایي دا خپله خو د شیټرین لرګي دي خدای دې غر کړه چې غر داسې کار وکړم دلته به یې ولو خدای دې مې رات کړه څه هم پکې نه ځي چوپل هم دې جوړ شوی نه غریب نه داسې کار وکړه په دې کې نور څه چلونه دي جی دا لتې وایي او ټوخي کوي ټوخي کوي او لتې وایي لتې ولې وې عادت دې دی نو دا عادت مې خوی څوکم زه خیر دې بس داسې کار وکړه
او دا پیښې به تاسې چې شوي دا وله لږې خورې که دا وله خورې که سکرټري څه ته ولاړې ټول خو دا یا خو جګ شوی دی راوړه دا کونډلۍ راوړه چې ته وله ورسومه راوړه یوه خو سیده شوه د خیره خدای دې ورکه سیده شوې دواړې سیده شوې خو زمونږ کور د نیکه کونټۍ مې همدله ماته داسې کار وکړه بس نورې خبرې پرېږدوه خو سکرټریا شربت راوړه چې هغه وله ورکړو وایي خدایه به سر یې رانه دړله السلام علیکم ډنګر صاحب دا شربت راک درکوه دا شربت چې کوم دی که نه نو دا به له د څملاستونه وروسته ورکې ته به یې نس کې د پلار او دوی دواړه مکمل یې دې غوږونو کار پرېښی ته به یې نس کې دله به ورکې دې میرابلاله به ورکې الله وایي ښه سړی کوڼه کوڼې کوڼو ورېږه ته کوڼ دی کوڼ نه دی دا کوڼ دی او ته هم کوڼې مکمل داسې کار دی دا دوايي به د څملاستونه وروسته ورکې او د راپاڅېدو نه مخکې ټول بوتل نه خدای دې کار کوي یو سر به ورکې او لږ به یې ړقوي سر به مې نه تاوي لږ به یې ړقوي وادې ورېدو اوس ته یې ښه بس پیس راکړه او ځه اوس نه خدای دې کار که پیس 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 نه پېژني اله دا پکې لا بل بېړه ته اوس پورې اوس نه پیس خدای مو کار که یاره ډېره خو په کباړ کې یو دوه غوږونه واره یاره بس داسې کار وکړه پیس راکړه ووځئ ځئ د دماغ چمجو پیسه راکړه درکوه شابه په پیسه هم نه پوهېږې چې ورته ویې پوښتنه وایي دا پیسې بس دی پوره دي پوره دي دا کېده و سکرټري ځئ په مخه وکړه دا بابا پرېوه د خیره دا ولې نه دا خو ښکر شوی دی او څه څه خدای دې خیر کړي بابا ته وایي بابا یا دا تاسې ډاکټر نه راوستی که د ګاډې شوبې ده کار جوړ شو اوس یې داسې چلوه بلکل مکمل یې ټول کار شروع کړی دا خو خدای دې خیر کړه تاوې که کور ته یې تاو کړه په کږه پاسو ته راتاو کړه خدای دې داسې مریضان یې مې راکړي دماغ یې راله خراب کړو دا وانه لکه جوړ د بابا د دوايي ټیم پوره شو بچه ته نیکه دې دې وایه بچه د بچه پلار دې به نیکه دې وه جی ډاکټر صاحب دا به ړقوي بچه دنیا شروع کړه ځواني دې خو پام کار شروع بابا وی دا خو مړ شو دا جی کاکا بابا سپیاګرې تکلیلې ډېرې سمس هلې شي د مخې مې زه په بوټي کې بلا ګورم ډېر انټر به زه اوس په ککرۍ کې اوبه وڅښم اوبه واورئ زامنو چې د مچ غوړي خوښ دي نو ځان له دې میښه والي میښه او زه به اوس دې خلکو ته څه وایم چې زما پلار به څه منلی به څه دا په ړقېدو ځئ راپسې زامنو چې ورشو هغه دوکان یې چېرته دی ډاکټر صاحب مرګ روان دی دا مرګ په درې قسمه ناروغ دا په درې قسمه یي کال یې که ته چل دی ولي تا زما پلار له تا علاج کړی و بلکل ما هم لا کړی نو زه خو برباله اوس ته څپې وړو انعام درکړم اله انعام راکړئ کار وشو مې ځواکه ته نیمې بلکل شته اګرې دی مړ شو نه نو ولې خدای بل زغبره خاين تاسو سره به اوس ګورم څه ته ګورئ زامنو په ما باندې کوي پیکانه الله یې مه کوئ خرڅ وای خدای خدای تباه او برباد شي دوی ور باندې دا ډوډو صندوق و خدای تباه یا الله سکرټري عمران کوټه وخېږه هغه مړ شو اوس دلته د دې ځای نګۍ نه اوس دغه زما بریک ته شو هغه عمران ویو
له اوس کور ته والے کړکۍ والے صابون والے سپلني والے چخړمې والے پورې والے کړکۍ والے صابون والے وای دا افغاني بنجاریان څومره کوو سره میک اپ سامان مې هم راوړو دا اوس ابي بنجاریان ټول د میک اپ سامان راوړیم نو اله یاره څه مې ویل دل دا شیشې بدل شو کړه زمانې بدل شي دا شیشه مې مخ هم نه رالي وای ته دا وګوره تور ویل دا ځان راته کایستا کوي بنجاري سره مشي ورځ دې ښه شه څه راغلی دا میک اپ سامان دی تا یادوم کور ته ځم کور ته چې څه حال به یې د کورو دا میک اپ سامان دی او دا خو ښه دی که نو ښه دی بالکل مشرنګ واه د دې قیمت څو روپۍ دی وروره دا په نښه سوه دی ته زمونږ خپله تاله یې په زر درکړه وای څومره انصافداري 100 روپۍ دې راته پرېښودلې بالکل بالکل ښځې ته تا پرېښوستې خدای دې داسې چل وکړه چې د میک اپ سامان خو ښه دی که نو او په ذمه بس زه له روپۍ در کومه ته دلته کښېنېږه دا وګورې ما 5 روپۍ زویله نه ورکولې چې مې امن لپېتلی وې او دلته د 900 او د 1000 روپو خبرې یا روانې بنجاري وروره او ته خو به ډېر وږی شوی څه له راوړمه خو بس سهار راوتې ډوډۍ م نه ده خوړلې اوس زه تا له څه راوړمه یا بنجاري وروره هغه هر څه ختم شوي دي خفه نه ښه زما یو زوی دی وروسته سړی خور دی هر څه په یو ځل باندې خوري وایي تاسو ما ته ښه ښه ښکاري زه راغلم بنجاري یم سودا واخلئ سودا څوک مې نشته پردیسي یم سودا واخلئ سودا زه راغلم بنجاري یم سودا واخلئ سودا څوک مې نشته پردیسي یم سودا واخلئ سودا بس که میرات مړیه دا هډوکي مې تخني وګوره اوس به ته واړم راواړم څوک به مې وویني نو بیا به بل څه وایي ایا دا بنجاري دی کوریم شاه دی ښځې ډېره له ټپې شروع یا ښځې ولې سړیه تا څه وکړل 10,000 او خدایا په دې سړي باندې مې څه وشو یا سړیه پاڅه سړیه وای خدایا هیله بېله دغه یو سړی مې وای خدایا په لښتې کې سړی مې و دا قلم خلاصه شومه یا زما سړیه زه به جنګونه د چا څه کومه داسې که جنګونه به مې در څه کولو داسته به مې درنه پاک وکړلې وای دروغ یې وای ستا د سر قبر وکړمه ما ته یې دومره ژړاګانې ما وکړلې ښځې ورته اوس کوم ځای کې حساب دی حساب نه دی ژوندی ځو کور ته نه نو زه ژوندی یم نه نو مړې وای بیا مې د دې بلاسه سر راړې مال په هغه جن کې زه خدایه د دې نه مې خلاص یا ښځې نورې خبرې پرېږده بس مرګ مې پکې وخوړ خو داسې کار وکړه اوس خو راته لږه وخانده وای ته میرات چې دا خلک نینې د تا را څنګه وخاندمه ایتې کنې دا زما او ستا د خپل منځ خبره د خلکو کې څه کار دی نه نشم خاندلی یا خدایه خو لږه راته وخانده وای خدای ډېر سوري وکړو ښځې بس په دې به ګزاره وکړو راځه ښځې